صحابی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله یو شعر اتدا سے وخایا چې پاغه پورا عمل پورا ټول کارونه همانه کېدل ګران دي او یو شعر حضور علیہ السلام ورته فرمایي چې 15 وخت مونږ په خپل وخت کوا بس تب جنت تلاړ شي. هغه چې واپس شو ویل چې والله لا ازيد على هذا ولا انقص په خدای مې دې قسمی چې په دې 15 منځونو کې نه په زیات کم او نه ته کم زیات معنا نه والله ک نفلونه موکا دغه 15 منځونه دي دا به ټیک کوم او نه به والله ک څه کم چې سره روان شو صحابه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا سره په خپل ایمان کې دومره رښتینه دی د بګوري ټکه نفل بم نه کوي کنه جی. نو کله چې دا شوق وی چې ما په ژوند جنتی سره ولید نو د سړی ته وګوره حد د عشق حد. عزیزانو حدیث کې راځي صحابه ناس پیغمبر تقریر کوي یو باندې چې سره هغه ته اعرابي وای عربی کې اعرابي ورته وای باندې چې تا مجلس کې را پاسې دو په جمعات کې متیاز راو بدا سے مجلس کې لکتا سناس کی دا سے پاسې دو لنګ اوچت کو په جمعات کې متیاز. صحابه ورته په غوسه شو چې تاسو کې چا ورته په تورم ګوته واله لکه دا سره وای دو په جمعات کې د پیغمبر مجلس کې متیاز راو. پیغمبر ویل نه خبردار چې څورته ونه وای. پیغمبر فرمایل خبردار چې څورته ونه وای پرې چې متیاز یو کی منس کې بندم نه کوي چې پورا متیاز تش متیاز وکړي بیا راغی کې علماء لیکي چې دا سره خویا ناپویاو باندې چې هغه ته دا پته نه و چې جمعات کې متیاز کول منع دي نو د دې وجه وکړي. محققین وایي چې نه خبره دا نه و خبره دا و چې سره مجلس کې د پیغمبر ناس ته متیاز ورغلی ډیری ټینګي اړکه خیال کو چې که بهر متیاز او تزما نو د پیغمبر بیان را نه فوت کی او که نظم الته متیاز ټینګي راغلی راشه دا د جمعات بیا ادبی وکا متیاز دلته وکا خو چې د پیغمبر بیان در نه قضا نشي. د صحابه د عشق دا علم د مینې دا علم زما عزیزان صحابه په پیغمبر بالکل پتنګان تاسو وایي چې بس خدای احکام منلو قاصد او رهبر نه ام معشوق محبوب لکه حضرت ثوبان دام صحابي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته تشریف وړي ثوبان ټول ورځ په جړا تیر ټول ورځ ما خام چې حضور علیه السلام راغې ثوبان بیا هم جاری ورته الله بنده اوس ولې جاری اوس خو دې زولې ده ثوبان ورته یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی نه د جنت شوق شتا او نه د دوزخ نه د خوراک نه د سکاک نه د لباس نه د حورې نه د غلمانانو دا هیڅ شوق اوس جارم زکا چې په قیامت کې زه خدای جنت ته بوتلما نو تب په جنت کې چرته په لویو لویو مقامونو کې ناس دی اے حبیب زباغ جنت سکم چی چرتا تا نوی نما جنت سکم حوری و غلمانان و مانای سکم ما مقصود خود تی نو چی تا نوی نم زبا جنت سکم اللہ دا خدای غیرت پا جوش کے رازی د ثوبان د زړه دړکن داغه ترجمانی کوي پروردگار عالم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اندازه وکړي ثوبان ته دومره لیونی اوسه بل شوق
قرآن راغه من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء من الصالحين. اے پیغمبر صوبان توایا تچ په دنیا کې په محمد رسول الله ماینیه نو په جنت کې بم ور سره یوځه تسلیو کچ د خفغان لري. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. ابو هريره دا امنا په مقتضیات ایمان کړو لس ورځې وګیا او پروا نه و. پیغمبر ته تپوس کې ابو هريره ولی و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی سترګې مې مړې دي ستا په دیدار باندې او خېټه مې بزړه مې موړ دې ستا په حدیث باندې ما ته روټه ضرورت جناب محمد رسول الله یو کسوړه ورکړه ورته وی ابو هريره دا کسوړه والا چې کله وګه کې دې کله لوګي اغستینو دې کسوړه کې لاس منډنو تازه قجوري بروزي او بیا خورا ا کسوړه ابو هريره بزان سره ګرځول چې کله وګه شو لاس به منډلو کجوري به د جناب رسول الله په ژوند کې کسوړه ور سره وا دا ابو بکر په ژوند کې کسوړه ور سره وا د حضرت عمر په خلافت کې کسوړه ور سره وا د حضرت عثمان په خلافت کې کسوړه ور سره وا په کوم ورځ چې حضرت عثمان شهید شونو ډیره لګوله و په مدینه منوره کې پاغه لګوله کې د ابو هريره نه کسوړه ورکش چور کشو نو پاس په یو ډب کا باندې ناشته او جاړي لګیا د دا شعر وای سوئی وی للناس هم ولی اليوم همانی للناس هم ولی اليوم همانی فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني نن خود خلق یو غم دی او زما دو غم دی وخلق را ټول شي نن زما دو غمونو کې مبتلا ما یو می هغه غم دی چې حضرت عثمان شهید دی او دوی می هغه غم دی چې زما د محبوب د لاسه کسوړه رانه ورکه شوه چا چې په خدای اعتماد اوړه او جمعه بلاس منډه او تازه کجوري راو اوړه کوم قوم چې په خدای اعتماد کوم حکمران کی چې اسلام وی دا غنه بغلاوش عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدین ته یو گورنر واسطو د مدین خلق ورته راوتی چې گورنر را روان د پیدا وره خلق ویلا گورنر اوس بسواری وی او خان بی وغیرہ اتیان بی دیوره څوک حضرت سلمان رضی اللہ تعالی دا گورنر ته خبر آزاد شاہی کور ته منتقل شو هغه ز شاہی کور کې بنو سیګم زب جمعات کې اوسېګ د یمن خلکو ویلې چې زاد به جمعات کې منځونه کې او مونږ به د شپې ډاکې کوم دا خو ښکارو د شپې جمعات کې پروت ته او ټول شپه یمن کې غلی شي سار له چې ګوري خلکو یې سه پیګه ټول شپه غلی شي ته نو گورنر راغی ول خا ویلو داس یو سپه ولا اسپی ته आवाज کو چې دې خورش اسپه چراغه ورته وی چې واوره د ټول یمن سپو ته وایا چې بیګالا د ماسختن مانځنه رستو څوک د کور راووتو ټول سپیتی گیر چا پیر شي او گرفتار به ماته پیش کوي سپی ول ډیره خلاصه چشپشوا
د ټول یمن سپي لګیا دي په یمن کې گشت کوي چې څوک راوځي د کور سپي ته غیر چاپیر شي چې رب نه وایي کې نه خرو دي سار لا گورنل صاحب په چکر والو چې ګوري زه په زه غلط چې د سپو درولې دی او دام غل دی دام غل دی دام غل دی دام ویني وا ولا ته واسه هغه ورځ او د سلمان په گورنلۍ کې په یمن کې بیا اغلا او نشو ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي دی یو فیصله ورکړه فیصله را سلور کسناس مار راغه مار بیچ نہیں سب مار راغه په دې سړی وروخته ده د ځان نو غرزول په دوه وروخته د ځان نو غرزول په دوه وروخته د چې ځان نو غرزول په دې سلورم وروخته دا سلورم یو چې چلو دا مړ شو قاضي ته فیصله رااله چې د دې سړی تاوان په دې دریو کې پچا استاد عقل څه وایي چې به دې دریم سړی چې په دوه ورو غرزول خو د په غرزول دا یو چې چلو نو دا دریم په تاوان ورکړي ها دریم به ورکړي تا او دا باریکه غونډه مسله ده تاسو په دې څه پوهیږئ زما عزیزانو ابن ابي ليلى ته فیصله رااله هغه وایي چې دا دریم سړی به تاوان ورکړي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته خبره لاړه چې جی ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي چې دغه د فیصله وکړه هغه ورته ویل چې ابن ابي ليلى د خدای رحم وکي فیصله غلطه کړه دا اجتهادي مسله ده خبره څه نه ده دی وګورئ دې سړی باندې چې مار راوخته د په دوه غرزولو نو دا سړی و چې چلو کبد شو نو دا اخلاص د چې په دوه غرزولو دایو چې چلو کبد شو بد شو نو دا اخلاص د چې په دوه غرزولو دایو چې چلو خبره په دوه تکي کدا سلورم سړی فل حال دې مار چې چلی نو دا دریم به تاوان ور کوي او کفل علی نی چې چلی ډیر سات پسې چې چلی نو دا دریم هم خلاص شو د خپل سستۍ د وجې مارو چې چلو دبم ځان نه غرزولې تاسو خیال ابن ابي ليلى ته خبر لارو چې امام ابو حنیفه ستا فیصله ته غلط ویلې ناغه ورته ویلې بادشاہ ته شکایت وکړ چې زه فیصله وکم او ابو حنیفه چې دغه زما فیصله رد کړي دالر کې زما مخینه نو بادشاہونی وو په جیل کې و تاسو خیال علم دا تقریر کوي یو سړی را پاتې دو وې صاحب زما عقل دا نه مني چې په دې کائنات کې خدای شته خدای نشته دا ارس په خپل جوړ دي امام صاحب ویل چې ډېر زما دوستی او آشنایی دا تاسو سره دوستی او آشنایی وکاو باقی چې خدای نه مني هغه ستا خپل کار دی خو زما او ستا آشنایی به وي عزیزانو یو بل مهرباني وکړئ چې مخالفینو سره اخلاقی مظاهره کوي پیغمبري خصلت داو چې ابو جهل متعلق پڑھ کے دا درد چې خدایا د دوزخ لمه بوزه مسلمانې کا چې جنت تلاش وکنه و دا ابو جهل متعلق د پیغمبر پڑھ کے دا درد چې خدایا د دوزخ لاړ نشي د مسلمان کا چې جنت تلاش امام ابو حنیفه وی چې دوستی په خپل ځای ده او چې خدای نه باندې ممن خیر عزیزانو سورج پس د آشنا ورته روټه وکړه چې روټه وکړه نو په بغداد کې د بغداد د خار په دې منځ باندې لوی دریاب تیر دی نو دا یاري د دریاب نه هغه غاړه اوسېدو امام ابو حنیفه دې غاړه اوسېدو امام صاحب زما کور ته روټه ترازی خدای زما کور ته روټه تراشه سو وخت برازي امام صاحب ورته الماخام برازي امام صاحب د ماخام په ځای ماسختن تیر ورغی دکه چې هغه د دریاب ناغه غاړه دی دې غاړه اوسېدو سړی ورته وایي چې امام صاحب دومره لوی سړی واده خلافي دی وکړه تا خو ماخام ټیم ښودلی او رالی ماسختن تیر ویلې بچیا واده خلافي مې نه ده کړې خو یو تکلیف پیښ شو وی څه وی سیند غاړې ته چې راووتم کشته یې نه وه
چې زه پکې را سور شوی وم. نو اریان دریان ولاړو ما، نو پدې کې د سیند د غاړې نه یو ونه په سیند کې راوغورځېده پخپله، او بیا پخپله تختې شوه، بیا پخپله پې میخونه ټکوالی شو، بیا پخپله تی کشتۍ جوړه شوه. نو اله پکې زه را سور شم او دلته راغلم. ویل ترکان ملکان نه و؟ ویل نه یقین وکړه چې پخپله ونه هم راوغورځېده او تختې پخپله شوه او میخونه پخپله پې ټکوالی شو، کشتۍ هم تې پخپله جوړه شوه، بیا زه پکې را سور شم او راغلم. ویل امام صاحب دې دومره لوی علم سره دې دا دروغ زده کړي؟ ویل بچیا ولې؟ ویل بې ترکاڼه هم کشتۍ جوړېدی شي. ویل بې ترکاڼه کشتۍ نه جوړېږي؟ ویل نه، دا زما عقل نه مني. ویل بچیا چې دومره غوندې کشتۍ بې ترکاڼه نه جوړېږي نو دا دومره لوی کائنات بیا خدایه څنګه جوړ دی؟ سړی اکبک شو. و امام صاحب له لاس ورکړو، لا اله الا الله محمد رسول الله. اوس مې دا ومنله چې واقعي د دې کائنات مالک هم سوچته چې دا دومره لوی کائنات یې جوړ کړي. په داسې دلایلو به کافران مسلمانان. دا د امام ابو حنیفه شعر، د امام شافعي شعر وګوره. اختلاف دی، جزئی اختلافات دي د دواړو منځ کې سخت. امام صاحب وفات شو، امام شافعي قسم خوري چې په کومه مسله کې به زون ختم. نو د امام صاحب قبر ته براله 2 رکعاته نفل به مې وکړه، خو زما عقیده دا وه چې رفع الیدین به مې کول په منځ کې، خو د امام صاحب قبر سره به ما رفع الیدین نه کول، ځکه چې د ده مذهب دا نه و. نو د قبر نه ماله حیا راتله. نو چې 2 نفل به مې د هغه پاروا وکړه او دعا به مې وکړه، نو د هغه قبر سره دا نفل په برکت به الله دا مسئلې کشف ما ته وکړه او مسئله بیان. دا د امام شافعي شاه. اجي محمد عامل دی خدای وبخي په بڑا بیره کې ډمه غړې دا مونږ بڑا بیري ته تلو تقریر ویل راځي تقریر پرې دی بل کار کو سکه ول دی اجري ته ډمه تصویر او جی بس کیندا به راځي د مخ کې مونږ ورپسې اجري ته نه وته غیر چاپیر دنیا ناستا دا دملګیا دا غډيږي دوپړې مارو خېټي پوری دوپړې تړل یو باجی او لګیا دی بلنګا او دلنګا جوړه دا دا تاسو باندې خوشاټر ورته نه. حاجی محمد عامل ورغه دمه دلاس نونی او بچیا لک صبر او کزي او غزل وما لا سونه دا سګړ جو د وجره خلکو لک سات بزما دا غزل واورین بیا دې ډمه اورې دل در تراغلم چنن خو لنډه غوندې وخت خدای درکړې دې چې دغه وختم دې ډمه ته تیر ګنو لوی وخت به خدای په مخ کې بیا څه جواب کوي دا ویلو او په جړا شو چې دې په جړا شو ټوله اجره په جړا شو ورته واورې بچو کده خدای بندگان یې نو جمعه تراشي او کده شیطان بندگان یې نو دې ډمه تا چې دا زمونږ بچي او زمونږ لور د دې تناس تو صحیح نه په خدای قسم در تخرم چې 2 منټه تیرې د ټول جمعه ډک شو اجره خوشې پاتې شو خلک ټول جمعه تراله. موسی علیہ السلام یو ورځ الله ته وی چې یا الله ته د دې دومره لوی کائنات نظام چلے تعالی خوب نه درځي. نو الله ورته فرمایل چې موسی ته یو 2 بوتلې په لاس کې ونی. نو هغه 2 بوتلونه په لاس کې نیولې دي او الله تعالی په باندې خوب راوسته. او چې د خوب جټه موسی علیہ السلام تراله نو لاسونه سس شو 2 بوتلې لاس نه پریوته او ماته شو. ویل دا ولی ویل یا الله پوه نه شم خوب سره رانه. الله ورته فرمایل چې موسی په خوب سره تا 2 بوتلې ټینګې نه کړې شوې نو ما ته که خوب راشي دا ټول کائنات بسنګ ټینګ پاتې شي. قرآن کې راځي کا الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. دیتا آیات کرسی وہی په قرآن کې سویم اسی پارا کې. عزیزانو د دې آیات کرسی ډېر خاصیات دي.
دې لفظ پورې یو ټکی را یاد شو چې دا هم یاد لرئ. علما لیکي چې سړی ادیره تراشي او پادیره کې یو آیات کرسی ولولي نو الله پاک دا هغه ادیره نه 40 ورځې عذاب اوچت کړي. یو آیات کرسی چې په کومه مقبره کې اولسته شي 40 ورځې ته عذاب اوچت شي. نو دومره مهرباني کوي چې ادیره ته ورشي نو سلام باچو. و زمونږ د ملک ډېر رواجونه دي خدای دې رحم کوي خو یو پکې دام دی چې ادیره ته څوک مخامخ شي وي الله اکبر الله اکبر لا حالانکه د ادیره آداب دا نه دي. د ادیره آداب دا دي چې ور مخامخ شنو وي بچ السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین انا ان شاء الله بكم لاحقون. پتا سو دې سلام وی هغه خلقو چې د زمکه لاندې اوسېږي کله خدای رضا وشي نو زر دې چې مونږ بم تاسو سره یو ځای. دا د مقبره آداب. اوس ته سلام په قبر واچې آیا دا سلام جواب مړي کوي کنه کوي په دې کې اختلاف د مذاهب. د امام غزالی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې مړه رد سلام هم کوي وعلیکم السلام وي. او د امام غزالی مذهب دا دی چې که واقف سره د مړي قبر تلاړ شي نو یستانس به هغه مړه پاغه اون حاصلې. بهرحال دې کې د مذاهب او اختلاف ته هغه اوس دا وخت د چړلو نه دی. او عرض میں داو چې آداب د مقبره دادی او سنتي پیغمبري دادی چې ادیرو تبا څومره چې وس کیږي زیات زي او دعا ورته کوي. د ترمذی شریف روایت ده بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې زمان نوبت او د شپې پیغمبر به د هری بی بی کرا یو یو شپه کوله وان خفتم الا تعدلوا فواحده دته عدل ویل جاری بی بی کربا یو یو. بی بی عائشہ وی زما د شپې نوبت او رسول الله په نیمه شپه کې پاسې دا روان شو. ماړه کې دا خیالو کو چې دا جوړ بلی بی بی کر لاړ نو زور پسې غلې غلې لاړ چې لاړم نو د جنت البقیع مقبره ته لاړو ادیره ته او درې ځله التا جنت البقیع مقبره ته دعا وکړه درې ځله. نو دا پیغمبري سنت دي چې ادیره ته ورشي سلام بواچوي او تلاوت کې اهم تلاوت کا آیات کرسی درته یاد وا کې نه یاد یې کوي 40 ورځې د ټوله مقبره نه عذاب وچت شي. عزیزانو عرض داو چې دا الله هر کار چې دی هغه حیران کن دی هر کار. اوس په دې بنی آدمو کې وګورئ د یو مور او د یو پلار اولاد دي ټول بنی نوع آدم چې دی د یو مور او پلار. څوک بادشاہان څوک گدایان څوک اوږي دي څوک ماړه دي څوک بربند دي څوک پټ چاته د سر د سوري ځای نه ملاوي څوک په شاهي محلونو کې اوسي. او دا ولی وای د یو اولاد آدم او حوا نه پیدا کړیو دا دې د سیده او زولې داسې نیمه دا ولی ته نشي ویل د څوک. اوس راز پکې علماء څه بیان کړي راز پکې دا بیان کړي دی چې چاله بادشاہي او تخت ورکی دا عزت نه دا امتحان دا ابتلا. چاله مال او دولت ورکی دا عزت نه دا امتحان او ابتلا وی. ته مالدار کړي او زه غدا کړم ته مسئول کړي او زه سائل کړم. ستاسو امتحان دی چې دا دولت ته د سائل لور کې او کنه ور کې او ځان لري ساتلې
سائل راغه ور دې نک نو تب مسئول په قیامت کې قانون ورته قرآنی خېده چې ښا دا دولت ما تا ته دې د پاره درکړ چې ته دې خوري اوس کې او زمانوم دې درته واغستې شي هغه د سپوره روټای نه ولی تعالی می بادشاہي او دولت او محل در کولې شو دله می ول نه شو ور کول دا ستا امتحانو چې سبا دی ګیله نه نو دا الله هر کار حیران کن پدې دی چې یو سړی دا ګیلهونه کی سبا چې خدای ماته دې دا شی نه ورا کړي کینی ما به داسې کړی وای ما به داسې کړی وای ما به داسې کړی وای ما به داسې کړی چې دا ګیله دی ایس د ګیله او د شکوې زیب قدرت په قیامت کې ځان تپریدي نه او دا بدن دی دا لوی نعمت الله یو سړی نه سترګې واغستې وړوندې کو چړوندې کو پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې په قیامت کې با دا ړوند سړی الله به د دین ناراضي کوي چې په بدل کې به جنت ورکړي چې تا نه ما لوی نعمت په دنیا کې اغسته او نو زما په نعمتونو کې لوی نعمت دغه بدل کې والو نورون لبا د سترګو په بدل کې جنت ورکړي اوس دولتي دنیا کې نه درکړي پیسې نه دي درکړي هغه د پاره ضابطه او قانوني خیر دولتمند دی او ډېر سخی دی او ها دولت ټول د خدای په لار کې خرج کیږي قانون ورته دای خیر چې په قیامت کې دولتمند او غریبانو بخلې شي نو غریبان به 1500 کال مخکې جنت ته ځي ځکه چې دنیا کې دوی یو رحمت نه محرومو نو 1500 کال مخکې ته د رحمت ته لاړ شي دا دولتمند ور پسې 1500 کال وروسته تو بیا په بدل کې درکې څه دولت نو الله دې وروالا بیا وګورئ نو چې په بدل کې به کم دولت درکې او زما ديدانو دا الله هر کار چې دی هغه حیران کون دی هر کار وکړه هغه دبی نظر سره ورته سوچو کې نو حیران کون کې بیا یو خناک راز او بیا تاسو یو بل ضابطه یې خیر چاله کته څه عاشقي عاشق سړی خو مزو پسې نه ګرځي دا عاشق سړی خو زړه کې یو مراد وي او هغه مراد چې دغه صرف د معشوق او د محبوب حاصلولي هغه په بل څه نه په خوراک نه په ناس نه په ملاس نه په بستر نه په محل نه په څه نه هیڅ نه مقصود بالذات شی چې دغه حصول د معشوقي چې دا د په څه طریقه زماش ستاد ژوند اصل غرض چې دی هغه دا چې ستاد ژوند به وقف دي ته چې تب طلب د معشوق د حصول کې خیال مراد موسی علیہ السلام په لار روان یو سړی وګړي سرولي اوس چا ورته ویلي دي چې هلکه داس چلو که چې ته ګډې مزې سره خو څه وظیفه هم کوه نو هغه وی ډېره ښه ده او د ګډبه څه عقلي اوس زه چې دغه ګډبه ته ګورم دا پاکستانیان راته ټول ګډبګان ښکاري دې کې څه عقل شته پرون مې یو افسر ته خبره کوله ما د انګریزانو زمانه کې به کال کې یو ځل میټینګ وشو کال کې د ټول کال پالیسی به جوړه شو او ټول کال به ملک پاغې چلېدو اوس په پاکستان کې چې وګوره هر منټ پس میټینګ دی هر منټ پس کم افسر چې لټې وي میټینګ کې کم چې لټې وي میټینګ کې کم چې لټې وي میټینګ کې د ورځې 10,000 میټینګونه کوي او ملک ته سیلاب اغسته دی ملک ته سیلاب وړي والله که یو سره باټینګل راټینګولې شي په دوی خر سیلاب راشه ابل ورځ مې باټینګل اغسته 23 روپۍ کیلو سره باټینګل 28 روپۍ کیلو دی مال شکر دی خدای په 30,000 روپۍ کیلو یې ډېر خوند کړي مزک یو چې ګورم داس چې څوک راته وي چې وړ ګرانی هم ډېر شکر یاره جی دا غوړي کم ځای ته لاړ ډېر شکر ته د غوړو پته ولګاو دا ایجنسۍ چا سره دي ته د وړو پته ولګاو دا میلونه د چا دي
ته د غنمو پته ولګوه دا ټیکې چا سره دي دا چا سره دي دا ستاسو د مور مړونو سره دي دا پته خو سره باټینګر 23 روپے کیلو دکاندار خرڅي نو پټ مجسټریټ بور پسې راشي 23 روپے کیلو خرڅه کینه وې دي 3/6 فوټ کې په باندې پرچا چا کیو غریب بیڑا تباہ کی کور دے وران شا چه وران دی شي ته دا پتاو که چې دا سره باټینګن کم ځای ناراضي هغه کرایه څومره ده بیا چې دا په منډۍ کې کم اړتیان ناستي هغه سنډاګان هغه پس یو مجسټریټ لا نړو چا سنډا راونی سي دکاندار خو بچ زیات نه زیات 26 روپے کیلو راوړي نو پاټای سے خرڅای کوي چابڑی والا په 25 روپے کیلو راوړي نو په 26 سے خرڅای کوي نو کار هغه د موزیانو د موزیان یو لکو ورنداریان یې ډېرې وي نو هغه بچ بار لکانو ډېر تنگ کو نو چې کور ته براغې نو چې کوم ورندار به د سپیره غوندې ونه هغه باندې باندې نه شو داس او روب دا به پیواچو نو ورندار ورته وی چې موزی لرشي برشي نو په خوارې ورندار برشي دا موزیګی له بل چل نه ور دي بس خوار ورندارو ګری پاغي نیغ نیغ نو دا د موزیانو رونه دي لرشي برشي نو په خوارې ورندار برشي چابړی والا رونی ساو دکاندار رونی ساو فټپات اوسګار کا چې د امبر سره میخي پخې تیریږي نو سرکونو فټپاتونه سره اوسګارې خو خزو له اوسګارې کوي زنانه وي ته نشي تیرې دا زنانه دي دا زنانه دي کدا د جنډه بازار اجړاګان دي نو عزیزانو عرض می داو چې دا سدي خلق سره کیږي دا ډېر خلک او دا ور سره څوک کوي منز بیگانا گا ہرگز نہ نالم منز بیگانا گا ہرگز نہ نالم کے با من ہر چی کردہ